راځم مایکروسافټ ورډ ته او مایکروسافټ ورډ کې یاد ساتئ نننی سټارټ په موږ تاسو اخلو د ټیبل د لیاوټ کې د اټوفیټ کمانډ نه لاس نمبر ډسکشن لاس نمبر درس کې موږ تاسو د مایکروسافټ ورډ د ډیزاین او د لیاوټ اورال کمانډز تشریح کړیو. اوس په موږ تاسو د مایکروسافټ ورډ نه د ټیبل نه د اټوفیټ په باره کې خبره تشریح کوو. یو کین ریلی سی اباوټ اټوفیټ. لکه زه راځم مایکروسافټ ایکسل کې یو ټیبل جوړوم مایکروسافټ ورډ کې او د ټیبل کې وګورئ تاسو مختلف قسم آی ډي نمبر نیم پروګرام او دا هر څه ولیکئ. لکه زه راځم ګورئ دلته آی ډي لیکم، دلته نیم لیکم، دلته پروګرام لیکم، دلته فی، دلته پیډ فی او دلته ریمین یا بقایا پیسې. ټیپ بٹن باندې یا په ایرو کیز باندې ښه کله چې کیبورډ ته لاړ شئ کرزر سخت دی، کرزر نشي کرزر باندې خلک نه اوري بل سیل سخت دي سبا موست یو بل تباوړي. دلته راشه دا ټیپ بٹن ده، د ټیپ کلیک کوئ یو خانې نه بلې لځي او یا د لاندې غشي غوندې ښکاري دا ایروز رایټ او لیفټ نه دې دپاره استعمال کړي. راځم ګورئ مایکروسافټ ورډ کې د ټیبل ته وګورئ. که چېرته مونږ وګورو دا ټیبل ته نو زه راځم ګورئ ټیبل کې مونږ سره یو کمانډ دی په نامه د اټوفیټ. دلته لیکلی دی اټوفیټ کانټینټس دی، اټوفیټ وینډو ده او فکس ټو کالم دی. ګورئ اولنۍ خبره اټوفیټ کانټینټس دی. اټوفیټ کانټینټس دې دپاره استعمالېږي چې کله موږ تاسو د مایکروسافټ ورډ په دې ټیبل کې کومه ډیټا ولیکو او هغه ډیټا وګورئ کمې لکه مثال موږ دا لیکنه کړې ده اوس وګورئ دلته موږ سره آی ډي ده، آی ډي په لږ ځای کې راغلی خو نور کالم څنګه دی خالی پروت دی. نیم په لږ ځای کې راغلی نور کالم یې خالی دی. پروګرام په لږ ځای کې راغلی نور کالم یې خالی دی. غواړي دغه ټیبل د نومونو مطابق راولي چې څومره نوم دی عمره د ټیبل کالم او رومي، یعنی مطلب داس د نه چې یو نیم وړوکی او په هغې کې تا څه لیکلی ځان لیک یو فیلډ دی لیکلی نو زور دیم چې دا ټیبل ما ته اټومیټیکلی کنورټ کړه د کانټینټس مطابق. نو هغه دپاره وګورئ زه راځم دې ځای نه اټوفیټ ته په اټوفیټ کې اټوفیټ کانټینټس باندې کلیک کوم نو ګورئ اټومیټیکلی تاسو وګورئ څومره چې ستاسو په ټیبل کې بره فیلډ دی عمره ستاسو ټیبل کالم هم راغی، څومره چې په ټیبل کې فیلډ دی عمره ستاسو د ټیبل کالم هم راغی. نو کله چې غواړئ چې دا ټیبل وګورئ تاسو د نومونو مطابق راواخلئ نو یاد ساتئ دې دپاره موږ په مایکروسافټ ورډ په اټوفیټ کې اټوفیټ کانټینټس استعمالو. بل وګورئ اټوفیټ وینډو ده. اټوفیټ وینډو مطلب دا دی چې اوس یو کس راغی مثال واحد راغی او د مایکروسافټ ورډ د ټیبل دا سایز د دې ځای نه کنورټ کړ او وړوکی کړ. چې زه ټیبل ته راغلم دا ټیبل سیف کړ چې د ټیبل ته مه وکاته نو مه وکاته چې دا ټیبل خو مخکې دغسې نه و، دا ټیبل خو ما سره غونډ د ورډ د وینډو مطابق برابر و. نو بیرته غواړئ چې خپل وینډو مطابق ټیبل راوړئ نو هغه دپاره اټوفیټ وینډو ته راشه ستا دا ټیبل وګورئ د وینډو مطابق راغی. کوم ځای نه ستا لیکنه چې کوم ځای نه د لیکنه شروع کېږي او کوم ځای باندې ختمېږي د هغې لیکنې مطابق په د ټیبل هم په څه کې راځي په پیج کې به د راځي. ته څه یې ولې وله داسې چې کله د ټیبل وګورئ دا سیف کړی بیا سایز وړوکی کړي داسې مثال او بیرته غواړئ خپله دې سټایل ته راولئ نو واپس دې لیاوټ ته راشو دلته وګورئ اټوفیټ وینډو باندې کلیک دغه بل وګورئ وروسته بیا ذرې کې تشریح کوو چې کله کالمونو ویټ سره برابرول غواړو په یو اندازه باندې چې غټه وړوکی کالم د نیب کې نو هغه دپاره یاد ساتئ اټوفیټ ویټ استعمالو. بل وګورئ راځو د هایټ او ویټ ته. هایټ ویل کېږي د رو اوچتوالي ته او ویټ ویل کېږي د کالم پراخوالي ته. نو کله چې موږ مایکروسافټ ورډ کې فار ایگزامپل غواړو د دې ویټ او هایټ ته که غواړئ ټیبل کې فار ایگزامپل دا د آی ډي رو چې د دې سایز لږ کم دی که نه نو غواړئ لږ زیات کړئ پورا هایټ یې لږ زیات کړئ د آی ډي او د نیم او پروګرام د رو سایز څنګه شو زیات شو. که واپس یې کموئ وګوره دلته راځه په دې باندې کلیک کوه واپس یې اټومیټیکلی تا ته کموئ. بل وګورئ موږ سره د کالم پراخوالی لکه زه ورته یم چې دا د نیم کالم سایز ډېر غټ دی دا به یې چې وړوکی شي کلیک کوئ د نیم د کالم سایز د څه شو وړوکی. ګوره نور د ټول د ټیبلو کالمونو سایز یو برابر دی خو د یو وګورئ وړوکی شو. که واپس یې غټئ دلته راشه وګورئ په هماغه اندازې بیرته غټ کړه. که یو کس درنه پوښتنه وکړه چې نه مایکروسافټ ورډ کې ما ته د دې ټول ټیبل د کالمو او د رو سایز پی کې یو اندازه پکار دی چې غټه وړوکی د نه یې پکې نو د ټول ټیبل سلیکشن وکړه ورته بیا راشه وګورئ دلته راځه که د ټیبل وګورئ د روګانو سایز غټئ د ټولو هغه په یو اندازه غټږي که د کالمو سایز یې غټئ یا وړوکی کوي د ټولو هغه په یو اندازه باندې غټږي او یا به وړوکی کوي. نو دې دپاره بیا موږ تاسو استعمالو څه دې دپاره استعمالو رو هایټ اینډ کالم ویټ. نو دې د وجې نه وګورئ تاسو مایکروسافټ ورډ کې اوس کتی شئ چې
په یو کلیک سره د ټولو ټیبلونو تاسو غواړئ چې د هغې ویټ او هایټ سره زیات کړئ نو هغه دپاره یاد ساتئ موږ د مایکروسافټ ورډ نه ویټ او هایټ کمانډ چې دی استعمالو. بل وګورئ موږ سره یو کمانډ دی په نامه د ډسټریبیوټ روز اینډ ډسټریبیوټ کالم. ډسټریبیوټ روز اینډ ډسټریبیوټ کالم هدف دا دی چې کله موږ مایکروسافټ ورډ کې دلته راشو دا ټیبل موږ جنریټ یعنی جوړ کړو او زه راشم ګورئ د دې ټیبل کالم سایز ما وړوکی کړ د دې ټیبل کالم سایز موږ ګورئ دې ځای نه غټ کړ داسې مې ونیوه. زور دی چې مایکروسافټ ورډ کې د دې ټول ټیبل د رو او د کالم سایز باید پی کې برابر راشي نو ډسټریبیوټ روز اینډ ډسټریبیوټ کالم وګورئ اوس په دې کې غټ او یو وړوکی نه نو کله چې دا ټیبل فار ایگزامپل غټ او واړه سایز باندې جوړ کړی یعنی یو کالم یې غټي بلې وړوکی یو سویل غټي یو یې وړوکی نو چې غواړئ چې ټول ټیبل هم پی کې او اندازه باندې راوړئ چې په هغې کې دا غټ کالم او وړوکی کالم نه وي یاد ساتئ هغه دپاره ډسټریبیوټ روز اینډ ډسټریبیوټ کالم استعمالو. کدی کې ته فار ایگزامپل لیکنه وکړي چې آی ډي فرست تھرډ سیکنډ اینډ سو آن او دې کې وګورئ مختلف نمونه ولیکي فار ایگزامپل علي او واحد بیا راشي وګورئ پروګرام ته فار ایگزامپل ورډ کې ولیکي فار ایگزامپل ایکسل کې ولیکي فار ایگزامپل وګورئ دلته راشي په دې کې ډي ای ټي کلاس ولیکه فیسونه وګورئ دې کې مختلف فیسونه داسې ورکړه په دې کې وګورئ پیډ فیس ورته ولیکه په دې کې څومره پیسې پاتې دی هغه ولیکه ټیبل د جنریټ شو. ګوره اوس د ټیبل کې دا ډیټا کوم ځای کې لیکل شوی زور د ټیبل کې دا ډیټا ټوله منځ ته راشي نو ګوره دلته راشه ټیکسټ ډایرکشن کې الاینمنټ ته منځ ته کړه کلیک ټوله لیکنه د چېرته لاړه منځ ته غواړې ټوله ټاپ ته ویسي ګوره ټوله ټیبل بره سر ته راغله غواړې رایټ ته ویسي ګوره ټیبل کې ټاپ رایټ ته راغله غواړې ټیبل کې لیفټ ټاپ طرف ته ویسي لیفټ ټاپ طرف ته ګوره ټوله چپ طرف ته راغله غواړې ټیبل کې لیفټ بټن ته ویسي ګوره بټن سنټر ته راغله ګوره اوس دا ډیټا د سیلونو چېرته ده په بټن کې ده بټن مطلب دی اخر کې او که ټاپ کې غواړئ بټن کې غواړئ هغه ستاسو خپله خوښه ده چې هر ډول باندې ټیبل کې دا ډیټا برابروئ نو هغه دپاره یاد ساتئ موږ د مایکروسافټ ورډ نه بیا استعمالو الاینمنټ کې ټیکسټ ډایرکشن. دلته وګوره ټیکسټ ډایرکشن په نوم باندې یو کمانډ دی دا لیکنه کته طرف ته اړئ یا فار ایگزامپل ما سره دا نیم پروګرام دا سیل انتخابومه دا رو باید دې لیکنه لکه سرچپه فارمیټ باندې راشي بل رنګ کې نو ټیکسټ دا واخله کته طرف ته تاو شو بیا کلیک کوه بره طرف ته تاویږي بیا کلیک کوه سیده طرف ته به راځي نو دې د وجې نه کله چې غواړئ په ټیبل کې خپله لیکنه ډاون او اپ او رایټ او لیفټ ته بدله کړئ هغه دپاره چې استعمالو ټیکسټ ډایرکشن استعمالو. بیا دې کې وګورئ موږ سره یو کمانډ دی په نامه د مرجنز. مرجن څه ته ویل کېږي د په ټیبل کې د کالمونو او د روګانو سایز په یو کلیک سره غټول او یا وړوکی کول دې لپاره مرجن استعمالوي. وایي وګورئ تاسو د مرجن کې ټاپ طرف ته ټیبل څومره وړئ بټن طرف ته څومره وړئ لیفټ طرف ته او رایټ ته زه هم ټاپ طرف ته د په دې ویلیو راځي بټن طرف ته د په دې اندازې لیفټ طرف ته ډیټا دومري او رایټ طرف ته دومري کله دا سیټینګ د وکړه هغې نه بعد اوکې کړه ټیبل کې د اټومیټیکلي تغیرات راغله یعنې په خپله خوښه باندې چې ټول ټیبل کې تاسو تغیرات راوړئ هغه دپاره یاد ساتئ بیا موږ مرجن کمانډ استعمالو. سارټ کمانډ خو ویلو چې کله ټیبل کې نومونه ترتیب کې A to Z یا Z to A هغه دپاره موږ په ټیبل کې څه استعمالو دې دپاره موږ سارټ کمانډ استعمالو. بل وګورئ موږ سره ریپیټ هیډر رو لیکلی دی مثال دا ټیبل دی ما سره دا بره چې کوم ټیبل ما جوړ کړی دی دې کې ما سره هیډر څخه کومه یوه ده آی ډي نیم پروګرام دلته راغلم ډیزاین ته دې ته موږ د ټیبل ته یو ډیزاین هم ورکړ کوم ډیزاین ورکړی دا ډیزاین ګوره اوس دلته راځم په دې هیډر ساحه کې ودرېږم واپس لیوټ ته راځم دلته ریپیټ هیډر رو ته راغلم کله چې ریپیټ هیډر رو ته راغلم دې باندې مې کلیک وکړ کله مې چې کلیک وکړو ګورئ هغه انتخاب شو د دې مطلب دا دی که چېرته موږ دا ټیبل اوس کته غټو د ټیپ بټن سره ټیپ بټن به ونیوه ټیبل ګوره په خپله غټږي ګوره که دا ټیبل سیکنډ پیج ته لاړ شي په هغې کې به آی ډي نیم پروګرام په خپله باندې راځي هغې کې به آی ډي نیم پروګرام په خپله راځي خو که چېرته ګوره زه د ټیبل هیډر کې کلیک دلته واخلم دې ځای مې کلیک کړ او دا ریپیټ هیډر رو ما غیر فعاله کړه وګوره هغه اوس نه راځي هغه اوس نه راځي که واپس دې کې کلیک واخلم او واپس یې آن کړم لاندې به خپله راځي نو که غواړئ چې زه بیا په آینده کې په بل نوي پیج کې ټیبل کې آی ډي نیم پروګرام فیس پیډ او ریمین ته ضرورت ونه لري کومه چې ولیکم نو بیا مونږ دلته دا رو پیډ هیډر رو چې دی دا آن کوو کله چې دا آن شي نو بیا به تا سره بل پیج کې په ټیبل کې د دې کالم د لیکلو ضرورت نه دا یو اسانتیا ده ستا دپاره یو کار اسانتیا دپاره بیا مونږ دغه چک چې دی دا لګوو. کنورټ ټو ټیکسټ دی کنورټ ټو ټیکسټ مطلب دا دی چې کله مونږ مایکروسافټ ورډ کې دغه ټیبل جوړ کړی دی او زه غواړم چې دې ټیبل کې لکه اوس وګوره
دا یو ټیبل دی د ټیبل ته راغلم دلته زه وګورئ دا څو روګان مې چې انتخاب کړي دا ډیلیټ کوم دا یو ټیبل دی ګوره دې ټیبل کې مونږ فار ایگزامپل لیکنه کړې ده صحیح ده که نه شیم کړې ده لیکنه اوس ګورئ که د ټیبل نه باندې کلیک کوئ وګوره د ټیبل نه ډیزاین او لیاوټ ختمږي که په ټیبل کې دننه کلیک کوئ د ټیبل سره ډیزاین او لیاوټ راځي ډیزاین او لیاوټ څه دپاره استعمالېږي د ټیبل د سیټینګ دپاره که تاسو چېرته اوس ټیبل ته دلته سیټینګ کړئ نو بیا به دلته وګورئ لیاوټ ته راځئ ډیلیټ ټیبل او نوی رو داخل کړو نوی کالم داخل کړو ډیزاین ته راشه دې نه رنګونه ورته بدلولی شي که غواړئ چې نه دا ټیبل نه دا مکمل ډیزاین او لیاوټ ختم شي چې دې سره د نه راځي بیا نو موږ واپس د ټیبل لیاوټ ته راځو کنورټ ټو ټیکسټ باندې کلیک کوو چې کله مو کنورټ ټو ټیکسټ باندې کلیک کړ نو ګوره د ټیبل نه دا ټوټل بارډر لاړه او ستا دا ټیبل په مکمل ډول باندې ساده ټیکسټ ته کنورټ شو او وګورئ د هغې سره اوس ډیزاین او لیاوټ نه راځي که واپس یې ټیبل ته غواړئ نو کنټرول زیډ دا به ټیبل کې راځي دا موږ سره د ټیبل کې څه خبره وه دا د کنورټ ټو ټیکسټ خبره وه بل وګورئ فرمولاز ده فرمولا څه دپاره استعمالېږي مونږ به فرمولې وروسته په ورډ کیوب خیر سره فرمولې خو اصلي درس او د فنکشن هغه په اکسل کې را روان دی خو بیا هم مونږ په دې کویک پارټ کې به یو د ریاضي څلورګونې عملیې فنکشن یو په دې فیلډ کې چې مونږ د ریاضي څلورګونې عملیې د نګاه نه ضرب تقسیم منفي او جمع په ورډ کې څنګه اپلای کولی شو زیاتره کسان دي که تور ته وایي چې آیا زه په ورډ کې د ریاضي څلورګونې عملیې یا مثال داسې بل فنکشن اپلای کولی شم هغه درته چې ورډ د فنکشنو پروګرام نه دی ورډ صرف د لیکنې پروګرام دی نو مونږ کړی شو په مایکروسافټ ورډ کې د ریاضي څلورګونې عملیې څه کړو اپلای یې کړو یعنې کولی شو چې مونږ په هغې کې د جمع د تفریق د منفي د ضرب عملیه مونږ اجرا کړو د هغې ریزلټ به مونږ ته مایکروسافټ ورډ کې راځي نو که غواړئ چې دلته وګورئ زه دا ټیبل مثال مکمل دا ریمین او دا زه سلیکټ کوم دا دواړه کالمونه ما انتخاب کړو دا ډیلیټ کوم نو ډیلیټ کالم ته راغلم اوس ګوره دلته ما سره مثال فیسونه دي دې ځای که نه زور ته ما چې ما سره دا ټوټل فیسونه باید په پروګرام ورډ کې دلته جمع شي په کوم ځای کې په ټیبل کې نو ټیبل لیاوټ ته راشه فرموله ته لاړ شه چې کله فرموله ته راغلی وایي آیا دا فرموله تا ته اپلای کېږي خو کومه فرموله ده د سم چې د دا پکسل کې بیا زه کوئ د سمیشن فرموله د جمع کولو ټوټل فیسونه به لاندې درته جمع کا نو دې سم چې کله جمع کوي نو ګوره ایکول سم قوس خلاص ابو قوس بند او دې نه بعد وګوره څه واخله اوکې واخله وګورئ ټوټل فیسونه د 2000 نو دلته ورته ولیکه چې زمونږ فار ایگزامپل ټوټل فیس 2020 روپۍ دی که دا ډیلیټ کې واپس ورته چې ما ته دې لیست کې ولیکه ټوټل د ټولو نه زیات فیس د چا دی یا څومره زیات فیس دی فرموله ته راشه دلته راشه وګوره دا ابو ختم کړه او دلته وګوره راشه دې ځنه کوم زیات فیس غواړي یس زیات دپاره مونږ میکس استعمالو میکس مطلب د میکزیمم زیات فیس بیا به راشم وګورئ اوکې ته دې ځنه اوس وګوره فرموله که تاسو دغسې ډایرکټ اوکې کړئ ور تاسو هېڅ شی هم نه درکوي تاسو هېڅ شی هم نه درکوي نو فرموله ته به راشئ همدغه لیکنه ډیلیټ کړه لاندې راشه میکس فیس غواړم کلیک میکس کې به څه وکړئ لومبی به ایکول اپریټر ولګوئ د نهو نه دې پلو بټن دې ځای کې ایکول علامه د مساوي او د دې قوسونو په منځ کې به کلیک کړئ دلته به څه ولیکئ A B O V اباو او بیا به وګورئ تاسو اوکې واخلئ چې اوکې مو واخیسته وایي د ټولو نه زیات فیس تاسو څو روپۍ اخیستل شوی 200 د ټولو نه کم فیس پکې څو دی 2 روپۍ دی که نه نو فرموله ته راشه او دلته ورته ما ته د ټولو نه کم فیس پکار دی انتخاب مایکروسافټ ورډ ته راشه دلته وګورئ فنکشنونه میکس فنکشن نه مین مطلب دی مینیمم هماغسې دلته به ودرېږئ ایکول په دې قوس منځ کې به څه ولیکئ A B O ابو څه معنا ده چې دا پاسنۍ ویډیوګانو کې ما ته د ټولو نه کم فیس معلوم کړه اوکې وایي د ټولو نه کم فیس پکې څو دی 4 روپۍ دی دا موږ سره د مایکروسافټ ورډ نه د ټیبل اورال ډیټیل لیکچر چې موږ ویله لاس اینډ کې ټیبل ډیلیټ کوو د مایکروسافټ ورډ د انسرټ نه راځو چرته پکچر اصل کې راځو دې ځنه وټ از پکچر څه ته ویل کېږي که نه یاد ساتئ پکچر د مایکروسافټ ورډ یو بل کمانډ دی او کله چې تاسو غواړئ په خپلې موضوع ته یو موضوع ته پکچر راوړئ د کمپیوټر هغه یا د یو منظرې هغه یا د یو کتاب هغه نو دې لپاره یاد ساتئ موږ پکچر استعمالو لکه زه به راشم کنټرول A ته دې ځنه ایکول RA انډیرنټ and then press enter زه راځم مثال ما دا موضوع لیکلې ده فار ایگزامپل د انګلیش ګرامر هغه او یا فار ایگزامپل دلته ما موضوع لیکلې ده چې فار ایگزامپل what is
فار ایگزامپل کمپیوټر ما یو موضوع ولیکله نو ګوره اوس د موضوع مطابق زه غواړم چې دلته څه راولم یو عکس راوړم نیت ساتئ د عکس راوستلو لپاره اوس مونږ مایکروسافټ ورډ کې انسرټ ته راځو تاسو ګورئ د کتاب کې چې چپټر کې چې عکسونه راوړل شوي دي دا د کوم ځای نه راوړل شوي دي دا د پکچر کمانډ راوړل شوي تاسو د مکتب کتابونو ګورئ هغې کې مختلف عکسونه دي که نه د کوم کمانډ د لارې نه راوړل کېږي پکچر نه نو زه به راشم ګورئ پکچر باندې کلیک کوم اوس په تاسو په دغه پکچر کمانډ کې هغه فولډر ته لاړ شئ چې کوم کې څه پراته دي عکسونه هم پراته دي لکه زه به د سکرین شاټ ته راشم په دې کې فار ایگزامپل ما سره دغه عکس راوستل پکار دي دا به انتخاب کړم او د هغې نه بعد انسرټ ګورئ ما ته اټومیټیکلی هغه پکچر دلته راوسته اټومیټیکلی څه راوسته د پکچر سایز زموږ ګوره ډېر غټ دی دا د کونج نه ونیسه او د پکچر سایز د څنګه کړه حاصل کړي ډېر کم یې کړه دې ځینې ونیسه او د پکچر سایز دا کم کړه ور دیټس اباؤټ ا پکچر اوس مایکروسافټ ورډ کې چې کله موږ دا پکچر راوړ یاد ساتئ د پکچر بره یو نوی ټیب خلاص شو چې هغه ته د فارمیټ ټیب ویل کېږي لکه مایکروسافټ ورډ کې چې موږ سره د ټیبل دپاره ډیزاین او لیاوټ و د پکچر دپاره کوم ټیب خلاص شو فارمیټ کې د پکچر ته موږ څه ورکولی شو سټایلونه فار ایگزامپل غواړئ پکچر د ساده شي پکچر په یو سرکل کې راوړئ پکچر په شین رنګ باندې راوړي پکچر په تور رنګ باندې راوړي دغه ټوله خبره چې د موږ د پکچر په فارمیټ کې کړو که دا د پکچر فارمیټ فار ایگزامپل ته بدلوي چې را دې ډیزاین باندې ما پکچر نه دی خوښ نو بیا راشه دې ځنه مایکروسافټ ورډ کې د پکچر ته دلته وګوره دا سټایلونه ورکړه نو ګوره پکچر داسې یو دایره کې راغی ښکاري د پکچر سټایل ته راشه دا سټایل د نه خوښ دا یو دایره غوندې ورکړه دې سټایل باندې به راځي دا سټایل د نه خوښ دې باندې کلیک کوه پکچر به د دې فارمیټ راځي که دا فارمیټ ته نه خو ګوره پکچر باندې کلیک کوه فار ایگزامپل دا چې فارمیټ کې به راځي ګوره لاندې یو واټر ریفلیکشن راغی شیډو راغی او که غواړئ چې نه د پکچر خپل عادي سټایل باندې نو دې باندې کلیک کوه پکچر د واپس خپل عادي سټایل ته کنورټ کړي نو دې دپاره کله چې موږ مایکروسافټ ورډ کې غواړو چې پکچر باندې مختلف سټایلونه اپلای کړو لومبی پکچر راځو بیا چېرته راځو فارمیټ ته په فارمیټ کې دا ټول د پکچر سټایلونه دي راځم ګورئ په دې کې لومبنی دلته وګورئ دې طرف ته آپشن دی ریموو پکچر بیکګراؤنډ که دې نه غواړئ دا رنګین بیکګراؤنډ ختم کړئ ساده دی بدل کړئ ریموو پکچر بیکګراؤنډ باندې کلیک کړه د پکچر نه د وګورئ رنګین بیکګراؤنډ ختمېږي او یو ساده بیکګراؤنډ پاتې کېږي واپس وګورئ کنټرول زیډ خپل عادي حالات ته راوست بل وګورئ کریکشنز ته کریکشن په پکچر باندې رڼا یا ډارکنس یا برایټنس راوستل په پکچر باندې رڼا یا تیاره راوستل هغه پکچر چې مایکروسافټ ورډ کې په تیاره کې هغې باندې رڼا راولو کوم رڼا کې هغې باندې تیاره راولو نو د کریکشن کمانډ ته راشئ چېرته راشئ کریکشن کمانډ ته په دې باندې کلیک کړه دې ځنه تیاره راولي یس ګوره پکچر به تیاره کې شي نور هم راولي تیاره یس نو ګوره چې کله غواړئ پکچر باندې تیاره یا رڼا راولي نو کریکشن ته راوړئ ګوره دې باندې رڼا راوله ګوره پکچر رڼا کې شو دې طرف ته راوړئ دې طرف ته راوړئ دې طرف ته راوړئ او که دې طرف ته نو چې کله غواړئ مایکروسافټ ورډ کې په پکچر باندې تیاره راولئ نو یاد ساتئ هغه دپاره موږ استعمالو کریکشن کمانډ بل وګورئ موږ سره کمانډ دی په نامه د کلر کلر چې د یاد ساتئ دا ویل کېږي رنګ ته که تاسو یو کس پوښتنه وکړه چې دا پکچر مو رنګین دی دا ساده ته کنورټ کړه نو راځم ګورئ دې ځنه کلر ته کله چې کلر ته راشئ دې باندې کلیک کړه ګورئ رنګین پکچر د څه باندې واوړېده په ساده باندې که غواړئ چې نه دا رنګ د نه نو واپس موږ دې کلر ته راځو په دې رنګ باندې راغلو ګورئ یو شین رنګ باندې واوړېده که دا کلر د نه خوښ وګورئ واپس دې کلر ته لاړ شه ریلی سمپل اینډ دین کلیک جسټ وان فیوریټ کلر لایک دس ون وګورئ دا رنګ ورکول کېږي نو دا د ستا د خوښې مطابق رنګونه دي چې هر رنګ باندې تاسو دا پکچر تبدیل کوئ کلر ته راځو بل وګورئ ارټسټک ته راشه ارټسټک ته ارټسټک کې دا پکچر داسې راځي لکه زه غواړم چې دا پکچر باران ولي کلیک کړئ ځنه وګورئ یو باراني پکچر راغی که دا فارمیټ باندې نه خوښ وګورئ پکچر ته راشه دې ځنه د ارټسټک ته راشه دا یو پکچر راواخلئ وګورئ دا پکچر به بیخي نور هم کوالټي خرابه شي نو کله چې غواړئ دې پکچر ته مختلف سټایلونه ورکړئ لومبی مایکروسافټ ورډ نه پکچر او بیا د هغې فارمیټ ته راځئ کمپریس پکچر غواړئ د پکچر سایز هم کم کړئ سایز یې څه شي دپاره کمئ پرنټ دپاره ایمیل دپاره ډاکومنټ دپاره څه شي دپاره یې کمئ د هغې سایز به تا ته کمېږي بس که ایمیل کوئ چاته چینج پکچر غواړئ چې دغه موجوده پکچر ډایرکټلی په همدغه فارمیټ باندې بل پکچر ته بدل کړئ چینج پکچر ته راشه دی ځنه ورک افلاین ته راشه کوم پکچر باندې بدلئ زور دیم چې مړه مثال دا پکچر انتخاب کړه انسرټ یې کړه ګوره هغه پکچر د ډایرکټ په بل باندې څه شو بدل شو کنټرول زیډ لومبني حالات ته هم راوست بیا
راځي موږ مایکروسافټ ورډ کې ریسیټ پکچر ته ګوره ریسیټ پکچر مطلب دا دی چې کله غواړئ تاسو مایکروسافټ ورډ کې د پکچر باندې څومره تغیرات راوستلي د خپل د کمپنۍ اوریجنل حالات ته بدلوئ لکه زه راغلم دا پکچر ما ګوره مکمل مثال ساده کړ زم چې دا پکچر خپل اولنی حالات ته بدل کړم نو ریسیټ پکچر ته راشه په دې باندې کلیک کړه نو ګوره پکچر رنگ د خپل لومړني حالات ته څنګه شو که بیا ګورئ تاسو راشه بل رنګونه بدل کړئ بیا خپل دې حالات ته بدل کړه ریسیټ پکچر ته راشه بیرته واپس راځه د ریسیټ پکچر نه لاندې لیکلی دی ګورئ ریلی سمپل ریسیټ پکچر ان سایز که چېرته موږ داسې کار وکړو چې موږ سره یو پکچر دی او دلته راغلو ګورئ د دې دا سایز مو وړوکی کړ او دې ته موږ ګورئ دا رنګ هم بدل کړ نو زور دی چې په یو کلیک سره باید پکچر سایز هم خپل حالات ته لاړ شي او د پکچر رنګ هم خپل حالات ته لاړ شي نو ریسیټ پکچر ان سایز ته راځو ریلی سمپل کلیک دیس ون آپشن وګورئ موږ سره د پکچر سایز خپل اولني حالات ته راغی څومره چې پکچر په غټ سایز باندې داخل کړی و عمره په غټ فارمیټ باندې راغی او د ساده رنګ نه بیرته واپس کلر رنګین شو نو دې وجه نه موږ مایکروسافټ ورډ کې چې کله غواړو پکچر اپلای کړو بل وګورئ تاسو دا د پکچر مکمل سټایلونه دي چاره سټایل تاسو غواړئ دا وګورئ د پکچر بارډر دی پکچر ته څه ورکوي بارډر نو دلته راشه وګورئ پکچر ته ویټ ته راشه دي ځنه د پکچر بارډر د دومره راځي د پکچر بارډر تور رنګ لري پکچر بارډر ته سور رنګ ورکوم وګورئ سور رنګ به راځي پکچر ته وګورئ واټر ریفلیکشن وکوئ چې لاندې طرف نه د پکچر منعکس شي دا سټایل باندې راوړئ دې سټایل باندې راوړئ دې سټایل باندې راوړئ دې باندې راوړئ ټول د پکچر سټایلونه چې هر فارمیټ باندې راوړئ شیډو راوړئ دې سره وګورئ سوری د راځي ورې سوری غوندې ورکوي ریفلیکشن لاندې طرف نه پکچر منعکس شي ورې لاندې څنګه شو منعکس کېږي ورې لاندې وګورئ لاندې دلته وګورئ دلته وګورئ دې ځای کې ټول منعکس فارمیټ باندې راځي بیا وګورئ لاندې د پکچر لیاوټ ته غواړئ پکچر سره په چارټ کې نوم ولیکئ که نه په څه کې نوم ولیکئ په چارټ کې دلته کلیک کوو ګوره هم د پکچر راځي او هم د پکچر سره لاندې څه ولیکه نیم ولیکه هر یو نوم چورته لیکي که غواړئ چې دا نوم سټایل د نه دی خوښ واپس راشه پکچر فارمیټ ته په دې پکچر لیاوټ کې یو بل چارټ ورته انتخاب کړه نو د بل چارټ سره به بیا څه راځي یو بل رنګ نوم به راځي نو دې باندې موږ د چارټ چې دی یا د پکچر دپاره فارمیټ استعمالو د پوزیشن ریپټکس برینګ فارورډ سینډ بیکورډ ګروپ الاین او روټیټ او کراپ کمانډ دا انشاءالله چې بیا موږ د لیاوټ په اخر کې تشریح کوو لیاوټ ټیب ته راکېږو په هغې کې پوزیشن دا کمانډ چې دی په لیاوټ کې تشریح کوو راځو ګورئ په دې انسرټ کې یو بل کمانډ دی په نامه د آنلاین پکچر کله چې غواړئ تاسو د انټرنیټ نه یو آنلاین پکچر راوړئ او انټرنیټ در سره نو د آنلاین پکچر د راوستلو دپاره چې انټرنیټ در سره نو څه استعمالو آنلاین پکچر نو موږ ته دا پته ولګېده چې د مایکروسافټ ورډ د ډاکومنټ ته پکچر په دوه ډوله راځي یو آنلاین پکچر او بل آفلاین پکچر پوه شو دې باندې مشکل خو نه و د پکچر په فارمیټ کې دا یاد ساتئ ټاپک هم زده کړئ د شنبې ورځ له تېر درسونه وګورئ که چا زده نه و بیا جرمانه کومه تېر درسونه به وګورئ پریکټس به وکړئ ویډیو ریکارډینګ کوم ځای کې مشکل و ویې لیکئ ځان سره پوښتنه وکړئ